نام ما حاجی اختر محمد از قوم هزاره، باشنده هلمند، شهر لشکرگاه در اینجا زندگی میکنم. به حساب دولت داری ما از امارات خوش هستیم. امارات در مابین البته هلمند از دیگه جای خبر ندارم، اطلاع ندارم که مالی بگوییم در فلان جای چطور است یا در کدام جای چطور است، اما در هلمند در لشکرگاه ما از دولت امارات خوش هستیم. اینا در مابین ما کدام فرقی نیست. ما پیش از این الحمدلله نبوده، در مابین ما پشتون هزاره و تاجیک و ازبک پیش از این هم نبوده و از این بعد هم انشالله شاید هم نباشد و نخواهم بود. دیگه حال در دولت خو بخی نیست الحمدلله که ماریم در اونجا کار ما بس البته در ادارات دولتی بسیار خوب انجام میشه و ما خوش هستیم. بعضی کارهای اگر حتی دولت اگر خودش چیز نمید پس معقول منه با خود ما که برین در مابینتان برادر کلان کارهای را در مابین خودتان برین فیصله کنین و وی که دولت مربوط میشه دولت هم با ما خیلی خوبی منه کارهای ما را فیصله نه بسیار به صورت احسن. ما خوش هستیم از دولت. زما نوم نور احمد دی د هلمند ولایت د لشکرګاه ښار د یو تن اوسېدونکی یم. زه خپله چې یم په قوم ازبک یم. زه غواړم چې داسې د توپیري چلند په باره کې یو څه ووایم په اصطلاح د قومو تر مابین. نو چې په جمهوریت کې چې موږ په اصطلاح څه ناڅه توپیري چلند به و، خو اوس انشاءالله دا مشکل حل سوی دی چې موږ خپل دغه کړی دی په اصطلاح چې موږ د خپل چاپېریالو په دا شاوخوا کې کتل تر اوسه په دغه اسلامي امارات کې خو موږ د داسې شی شاهد نه یو په اصطلاح چې یا د موږ سره د قوم پر برابر یو توپیري چلند سوی یا د هزاره سره سوی یا د پښتون سره سوی. یعنې انشاءالله داسې تر دغه خو موږ تر دا اوسه نه دي لیدلي. بیا هم که چیرې داسې چلندونه و نو موږ ته هغه د په اصطلاح د ولایت دروازې 24 ساعته خلاص دی چې معنا موږ کولی شو چې خپل شکایات خپل دغه د خپل مشرانو سره شریک کړو چې مثال دلته دغه مشکل دی. خو الحمدلله تر اوسه موږ د داسې کار شاهدان نه یو. نام رحمت حال خوبه. در جمهوریت که بود ما رفتی غریب آواز چه گوشتن میکرد، توله غریب گوشتن میکرد. هر کس که پولدار بود، خان بود، مالک بود، کار همزو بود. دیگه ای که رشوت خوری زیاد بود، رشوت میخورد. حالی کس حرامی قراری کس کار نداره. حالی برای غریب بیچاره حال خوبه. هر کس که پول داره هر غریب بیچاره حال خوبه کمک میده. ما هم اسلامی امارات راضی خوشیم. من مجلس سمرگل دی توپیری چلاو چې دی اسلامی امارات چې راغلی دی توپیری چلن نسته، قومیت نسته، ښه عدالت، ښه مناسب زور زیاتی هیڅ نسته، هیڅ مشکل نسته. په زاړه حکومت کې دی خامخا توپیری چلن کېدی، قومیت کېدی، زور زیاتی کېدی، زورواکي کېدل. موږ د اسلامي امارت چې راغلی دی په دې کې انشاءالله هیڅ شی نسته. خیر خیریت. زه هدایت الله واحدي په هلمند ولایت کې ژوند کوم او فعلا زه تاجک یم او دلته انشاءالله کوم توپیري چلن نشته، قوم پرستي نشته. ټولو وګړو سره یو رنګ برخورد کیږي او پخوا په اداره کې د جمهوریت په وخت کې هر څه فساد هر څه موجود و، قوم پرستي دا شیان پکې و. نو انشاءالله دکې نشته. احیانا که دغه نظام کې هم دا شی وشي زمونږ په مخه د ولایتي دروازې خلاصې دي او هر یو موږ به د هغه نفر هم شکایت وکړو، هم به معرفي کړو چې دغه قوم پرستي کوي او قومي چلن کوي موږ سره. نه انشاءالله چې اوس موږ دلته ژوند کوو کوم خبره خاص نشته. موږ تېره مننده یو، ښه امنیت، ښه فضا هر څه خلکو ته فراهم ده. ولو که لږ ستونزې راغلي دي د پخوا نه دغه ستونزې نو ستونزې ټول د دې نظام په پشا شو. انشاءالله چې دا به هم حل شي. خدای پاک به آساني راوړي او خدای پاک به لوی کامیابي ورکړي ټولو مؤمنینو مسلمانانو ته. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.